غواړي چې نور د ګناهونو څخه د خپل ځان را کنټرول کړي، نور د ګناهونو پرېږدي، د الله نافرماني پرېږدي. هر کوشش دې کړی لیکن ګناه نه در څخه پاتې کېږي، نو یو داسې دعا درته ښیم چې د دې ویلو په ذریعه سره هر ګناه څخه به دې الله محفوظ وساتي، په زړه کې به دې الله د ګناهونو څخه نفرت پیدا کړي. دا دعا په حدیث شریف سره ثابته ده. د حدیث یو غټ کتاب په ترمذي شریف کې دا دعا راغلې ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا په خپل غوښتلې ده. د دې دعا د ویلو طریقه دا ده چې د هر لمانځه وروسته وواري دا دعا ویل کېږي، په اول او په اخر کې یو واري درود شریف ووایه. په څو ورځو کې به ان شاء الله العزیز الله رب العزت به تا د ګناهونو څخه محفوظ وساتي. نو یو خاص دا درته کوم چې دا دعا زیاته شیر کوي چې هر مسلمان ته ورسیږي او هغه الله د ګناهونو څخه محفوظ سي او هغه د ګناهونو څخه محفوظ سي. دا دعا به پر سکرین باندې هم درته ولیکم، ډیره اسانه ده او یاد یې کړئ. اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما ابقيتني. ای الله چې تر څو پرې زه په دې دنیا کې ژوند کوم تر هغه وخت پورې ما د ګناهونو څخه محفوظ وساته. آمین.